د نن ورځې تازه او مهم خبر د طالبانو دفاع وزیر که هر چا د افغانستان بې احترامي وکړه کلک ځواب ورکړو. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په کابل کې د یوې امنیتي غونډې ته ویلي ډیر ژر به د دوی نظام د افغانستان د هوایي حریم د کنټرول اداره هم په خپل واک کې واخلي. نوموړي زیاته کړې د طالبانو نظام به له خپلو موجودو امکاناتو څخه په استفادې د ټولو هغوی پر وړاندې جدي او کلک غبرګون وښیي چې د افغانستان بې احترامي کوي. نوموړي داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې همدا تیره اونۍ پاکستاني الوتکو په خوست کې بمبار وکړ او تر هغه وړاندې یې هم په پکتیکا او کونړ کې اهداف نښه کړي دي. تر دې وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي چې طالبانو د افغانستان فضا د 40 میلیوني ډالري کڅوړو په بدل کې پر امریکا پلورلې ده. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن شم شوی ویډیو تر بیا ښې چارې ښه وخت.